بابک څه کړي بابک په دلیا ناست پخوا مېلمه کمه دلیا راغلی دی نو بابک نه معلومېږي خدای دې خیر روژه خو منې پر غمېدلې والله بابک سپین ږیری دی ولې دی واجبېدله والله خو روژه دی روژه خو نو څه تاثیر کوي برابر چې کور ته بیده و ته دوه سره جوړېدلاست اوس څنګه سره جوړېږي روژه د بابک کله کوټه کې ته دوه اچولي کله تا به راچولي دا خو نه پکښې راځي وروره تا واورېدله خیر نو سپین ږیری سړی بله ګزاره ورسره کوه والله روژه ده ورته مار زه دا یاران راغواړم راځو وربوی مجلس کو بانډار کو بابکه ته مه راځه دی نه چې پرون والا سره خوش کېده مېلمنو یا وروره بابک چې دی بابک ښه سړی دی بابک چې دی پخوا د وخت سړی دی څه وایي زموږ د سپین ږیرو پر چم یې کمیس یې بالا څیرل دی نو خبره ته مور غوږ نیسه یو کار شی درته وایي کوه داسې مه کوه تیر بیر ورسره کوو ورانه څه تیر بیر مه سم دمې خبره مور غوږ نیسه نو داسې نه دی یو کمیس یې بالا څیرلی دی نه سپین ږیری سړی دی بیا سړی د پلار سره داسې نه کوي نه دی وایي چې پلار و مور به دا دنیا کې سره ناراضه وي وایي هغه دنیا به دله خراب وي نو خو دا چې دی پلار چې نو ډېر حقونه له باندې لري د باندې څومره د ورسره وکړي ابرواز خبر سولم وایي جنجام سره کړی ول دی چې دی خانو چې دی غوا ته واښه نري به داسې کې بس ما د بابک ټوله عمر د غوا پر واښو سره جنجال اوس د ځینې اشتراط واښه نن یې بابک ترس ولې چې نصرتین درته شروع کړه موږ بخ کار نه کوي بخ مو کار نه کوي چې بابک نه بس بیا ته بابک سره مېلمه کا خو هم راغلی مېلمه کا شی مې راوړ دی کې نه دغه د باغوم منه میده وختاست سپارش به خلاص کړی والله خدای ته شروع دي ته خلاص شوی دی ما څنګه کار دی نو اوس یو شی مې اخته د سپارش مار پر سر خلاصي پر د تکان وځي نو شانه بلا سره اخته یې اسمانه و میده اخته وي بله اته شی ورو چې لاس باخته په شی انداز مانډوال چې دغه بیکار دي سره بیولې مو وای بلا باندې په شی لاس باخته وای بلا تم یو شی ورس پیسې وای ستس پم بلا یو کار د خپل کښ ځوان دی ورا ولا مر ولا کاریکر ضرورت هم لرو څنګه خانور کلای څنګه سر کلای بلا چې د یارانو خوشي نو یاران ستا کار نه ګوري خپل کار ته خپل ګوره ناصر چې یاران یې را سره نو یاران ساتل چې یاران ماتر په پټیان کې پایې پورته کېدل دوم سره زی او نو یو خدای بابک خبرې مراته کوه بابک خبرې مال ټول د مېلمه کښ د خبرې کوم یو بابک د څه خیر دغه بابک لکه پرته به خې دی غمی داس پروګرامیر بابک چې راسي په دروازه رانځي ګوره شراره نه زی بس ماته خوش کوي کې ستورګا لاس نیولې بس ستورګا می څه زی پدې اینه کې شي چې درې مېلمه کاته خبر نه کړي سلام در مخې پلا ماته خوش کوي ابراز درته سره ناس تا ورته مېلمه ته سره ناس په کوټه کې خانم را سره او خانم ته هم ته بابک چې بر بابک چمونه کول دغه راسي چې بابک رواني لا تاسو لا خدای راول دا کوم بابک چې ما سپینځري سړی دی وروره سبا تم د حالت را رسېږي مال د چمونه ما کو نه سپینځري سړی دی ما سبا نه اوس ته ځوان سبا تم دا وخت رسېږي ته چیر د خپل پلار دا رقم دغه سره وکي ما انسان خو داس پیښې وکي سبا ستا زمونی ستا نه دونه نه ستا پیښې کوي نه دی وای څه چې کوي هغه بری بیا نه دی هغه اولنو متل دی نه دی ګوره هغه چې دی ما شه په یاد نه دی بابک ته مشت ستس بابک نه مشت کیسه کوي بابک بچي او بابک بچي ونه مخ تاسو نه پاتې بابک نه پاتې نه دی بابک کیسه بیا تا کول ته به خز دلم تیر سوی و والله ظلمونه وکړه یا سوا شش خلک تیر سوی وس دغه چې و دا بابک کیسه کوي زرشه تلويش کاله بچي وکړ ډیر رامه بچي و تا واره دغه خیر سیاست سبا واره د چې مش کشران په اړه معلومات نه لرو دا چې دا مشران باش بابک رالی برابر بابک سره پیل تو اچو دا وز ماشام بابک پر اگرام کوم پوجا پر اگرام دی واچو او بریز تراول وس په معنا پندې معنا روز پروچ واچو وس کو غرمان بابک نه کړي بابک ماشام جماعت وکړو جماعت وکړي او سوار پر واړی ګړې سر پر بدش شیر و تن سوار پروګه په دکې کې جلا طرف پروچ ددی دا سوار او ډیر د شاله دا چې جلا طرف په تس کې پروچ لکه د تایریز چر شو او دغه دی نه کا ته وخت فرق یو شی به راوړی لکه به موږ هم دا جمعې منځ ته یو څه وخت پاتې ورځ باندې سره لاندې کو ورلار جمعې منځ وکړو ابر اساسي یاران سره کله شو کېدل نه دی جماعت وروي چې نیو خو یاران وای تاسو څنګه خوښه دي کنه خانو بس ما چې د یارانو خوښ ما سره خوښ وته د یارانو مالې منه زه د یارانو مالې یاران ژوندې و یاران ژوندې ته دې مړ نه دی او ما کوونه بیا مې چکوشواله یا چکوشانه ورسوم دا خو راځه چکوش بیا ورته ما ځه مې ما کاله ته واجب واجب ما کا او شیر سره پلر شي مې ما کا چې راوړي چې دی وای
مېلمه اکا چیشتې راوړی دی هم دی نعت دی غزل د واجره دله چیشتې راوړی دی مانه موږ هم داسې درانه شوقونه کوو درانه شیان اورو دا خو د دماغ مې سره بله کم کړه بېلا طرز مې جوړ کړی دی څه وایه خاص د بېدلا جان په یاره مېلمه اکا سلچیکې که اوه څه خیر وایه درسې ورته غواړم مېلمه اکا اته غواړې زه به درته شروع کړم وایي د خزان له باد کله غېږ ډکېږي څوک چې مړ سي نو بیا کله ژوندی کېږي دا مې واورئ په خپل وسن مغروره د ځوانۍ دوران دې بیا نه راستنېږي دا مې واورئ په خپل وسن مغروره د ځوانۍ دوران دې بیا نه راستنېږي د فراق پر جګو غرونو لمر ولاړ دی د فراق پر جګو غرونو لمر ولاړ دی راز پځې خدای کله به ډوبېږي د دا خلکو زړونه هغه کتاب غواړي چې زاهد پر منبر نه ویل کېږي د شرابو ارزان د په بازار کې زما تند هزه لیدنه ماتېږي روڼې اوښکې لار پیدا کړه وګریوان ته که سهار وي که ماښام وي راتویږي لکه شمع پر خپل ځان راویلې کېږم د هجران ورته کلونه نه تېرېږي چې یې ښکل که ورته وخانده سعادته د مور مینه پر جهان نه پیدا کېږي چې یې ښکل کړه ورته وخانده سعادته د مور مینه پر جهان نه پیدا کېږي دا عجیبه کیسه د خوښۍ وړ ګرځېدلې یاره مېلمه اکا همداسې خوند یې خو وکړي څه وایه یاره مېلمه اکا دا خو خالص دې ولې نک راپورته؟ ژړا دغه راوړې داسې ټیکه یشکې وکړې د دماغ داسې هم رابله کم نن کوم نه کوم دا په دماغ کې ګرځېدی اګر دا زړه به در دغه را ښایسته پیدا کړو څه وایه مېلمه اکا ما خو وده کوه چې ما داسې انچکه شیان راوړي نه دی چې دا کسه دي یاد کړي ماشاء مېلمه اکا انچکه شی راوړی ته دي مېلمه اکا اجر راته دی اوس خانوه اوس دغه بله کیسه شروع سوې ده دا اوس مېلمه اکا به شاته دا معلومات لري که نه لري څه کیسه شروع سوې ده دا خدای عجبه وخت راووتلو خانوه ولې خدای دوه جوړه کالي یې ورکړي لس تنې ویډیوګانې یې ورسره کړي په دې روژه کې ته ته ورکړه د چا سره کومک کوې وروره د خدای دپاره یې ورسره وکړې دا هېڅ څه معنا لري ویډیو عکسونه فیسبوک ته چې ورسئ پوسټونه هر پوسټ چې وګورې دا ټوله د نامه کار دی وګوره دا اوس کومه کیسه ده مېلمه اکا دا اوس څه پیغام لري دا دوستانو ته دا خو داسې کار دی دا خلک چې دي اوس ځان مشوره کوي وایه څه مېلمه اکا ما یې ځان مشوره کوي خلکو ته یې ژړه کالي ورکړي یا نه ورکړي ما یې خالي په نامه باندې ځان مشوره اوس ما مثال خبرې ګوره په ټولنه کې چې ډېر غریبان سته نه دی دا سته د روژه نه لري د پیشلمي نه لري واجب ده لري که نه لري نه لري مېلمه اکا ښه به وایم مېلمه اکا ګوره نه لري تا واورېدله ته راسه واجبېدل لا زموږ یو نیم ځوانان چې واجبېدل خدای دې په نیکۍ راورسېږي پوټیان ته په نر بوځي نه دی وایي غریبان ته زور ښکاره کوي نه دی خپله دنیا زور ښکاره کوي زور څوک نشته دی راسه غریب ناست دی دی راسه په نر ته چیر کې دوړه په وکړي څنګه دا مثال خبرې که تا د خدای دنیا درکړې ده خبرې ته راځم خدای پاک تا ته دنیا درکړې ده دا پورنه یې درکړې دی وګرځېږه نه درته وایم نیت مې نه درباندې بدېږي ښه خبره ده ستا د خبرې چې ته ناکې دونه تېل په خورې پورته که پوټیان ده پوټي ته پورته که تا یې که ویښېږه په ټولنه کې داسې دوستان شته چې پیشلمي به نه لري لري نه لري دغه اختر ته هېڅ مناسبت نه برابر ته دغه په تېل خورې اول راسه دی مسکین ته جوړه شه په لام په رانیسه ښه وایم که نه وایم خانوه ښه خبره ده ښه وایم که نه وایم مېلمه اکا دوست دښمن دا بابک موږ ټوله مدام داسې وایي هو بابک چې دی وایم زه درته وایم بابک چې دی مثل بالات څېړل نه دی زموږ وایي اولنه متل کوي نه دی وایي اولنه چې دی هغه کوم متل چې کوي هغه متل پر هغه لاره ځي منه بس ناکي خبره نه کوي نه دی تجربې ورته څه وي تجربې ورته څه وي آفرین مېلمه اکا د خدای دې قربان سم یاره مېلمه اکا خانوه ته څه پیغام لري زه خو وایم ګوره اختر ډېر رانږدې دی رانږدې دی که نه دی را ولاړ شو ګوره خدای پاک چې موږ ورسوي د بزرګې شپې هم دې نه دی ګوره مېلمه اکا زه وایم موږ په دې ټولنه کې ښه بډایان خلک لرو نه دی لرو یې که نه لرو را ولاړ شو چې لاس سره یو کړو مثال خبرې ته سې دی سې زه سم نه دی را ولاړ شو پنځه جوړې نه دي پنځه جوړې کالي پر نفس سره وکړو را ولاړ شو دا پنځه جوړې نه یې سره ټولې کړو یو شی جوړېږي که نه جوړېږي هو د مسکینانو لپاره مسکینان دې ورکړو ودان
مسکینان ته ورکړو دوی خلکیان به یو شی نه دی په موږ په 15 جوړې په 15 جوړې په موږ هیڅ نه کېږي څه راکېږي خانو نه راکېږي مېلمه که څه راکېږي یا خانو زه پوښتنه وایم دا کوم کیسه د واجر ودل نه دی تمام هغه ښه خلک لرو ښه بډایان لرو ښه خانان لرو دغه ورور لاس سره یو کې اوس مې ابرواز مې یو پوسټ ویلی د سیلاب صاحب شاید ته پیژنې مې د غریبان سره مرسته کوي دی ورغلی و یو څو شرکتو ته سر خلاص مېلمه ته د یوه شرکت والا کور ودان ولې زه 4000 جوړې چمپلان چې د یوه سره یوه مرسته کوم دا د یوه شرکت والا و که چیرې موږ داسې لاس سره یو کړو دا یو شرکت والا چې دی یو شرکت والا وایي زه 4000 جوړې چمپلان د مسکینانو سره مرسته کوم په دې کې نو باره به سلهاو شرکتان دي نه دی ستا که نسته مېلمه که ښه وایم که نه وایم غوږ دې دی که نه دی اوس چې دغه بیخي ډېر چمپلان کېږي یوازې چمپلان نه هغسې ورجانې کالي دي پټوان دي کور دي ودان مېلمه که هغسې د اختر یو کاشه ښه غټ ګودامونه شته نه دی دوکانونه نه دي ښه مغازې شته اوس دا زموږ ستاسو په مېمای کې لاس ډبې د شل ډبې خو پر د مغازه والا دا غوړي خو دي نه غمیږي کور دي ودان د خولې د قربان څه دا چې په ول نه غمیږي یاره مغازه والا په حساب 2000 مغازې ډېرې هغه څه کوي 3 لیټره غوړي نه دی 3 لیټره غوړي ورکې 3 لیټره خانو استاد خوښ څه 3 لیټره غوړي ورکې نیمه کلچې کوچنیان په خوشاله کېږي نه دی چې مسکین په کوچني په خوله دې مسکا راوستله بس ستا په دنیا کې برکت کور دې ودان تای به چیش کې ستا په دنیا کې برکت راوړه ښه وایم خانو که نه وایم ښه به وایم اوس چې وکړي داسې وکړي کور دې ودان چې وکړي داسې وکړي اوس بلې خبرې ته راځو زموږ دوستان سته دوستونه به تا لیدلي خانو لیدلي به دي ځینې ځوانان سته ځینې ځوانان ګرم نه یادوم یو نیم کور دې ودان د ویډیو دپاره عکس دپاره خلکو سره مرسته کوي دا کې باره دا د ځانه مشروعتیا دپاره څو ټول که نه شول بیا ماکه ښه به وایم د ځان راپورته کولو لپاره کور دې ودان ځان نه زموږ ستاسو په سره لحاظ ځان راپورته کول دپاره نه دی زه خو اوس وایم که په دې روژه کې د چا سره مرسته کېږي یوازې روژه نه ښیم هر وخت کې بلکې هر وخت مرسته خو هر وخت کې باید سره وسي وایم خبرې د ویډیو خبرې ته راځم اوس دا روژه ده که ویډیو باید یوه وخت کې باید چې ونه سي که روژه کې مو واجر بدله که به بل میاشت کې که به بله میاشت کې واجر بدله نه دی باید چې ویډیو عکس ونه سي ځکه چې ګوره دا خدای پاک اوس دا سړی مجبوره کړی نه دی مجبوره کړی دی که سبا واجر د اولادونه د دا غریبۍ څخه بس باید استفاده وکړي مثال خبرې نه دی دوی د مجبورۍ څخه ته اوس معنا کار واخلي عکاسي ځینې وکړي ویډیو ځینې وکړي خپله ځان د مشروعتیا لپاره که سبا نه دی که دا اولادونه دغه ویډیو وګوري دا ویډیو چې کوم چا جوړه کړې ده ونه به د دې اولادونو مخ وشرمېږي ډېر مایوسي وه اوس ما دغه دوستان ته انډیوالان ته ملګرو ته وطنوال ته دغه پیغام دی چې د کوم چا سره مرسته کوي پټه ورکړي وایي د چا سره چې مرسته کوي وایي چې د چا سره مرسته کوي په رسته شی ورکړي چپه لاس وایي چې خبر نه سي ښه وایم مېلمه که ښه خبره ده ډېره ښه خبره به وي خانو ښه خبره به وي خانو ته څه پیغام لري والا دا خو ښه خبره ده باید د مسلمانانو غریبانو سره مرسته وسي بس دا ویډیو عکسونه ورسره وانخیستل سي بس په پټه خوله د هغه ته خپله مرسته ورسره وکړي د ویډیو دا څه معنا لري چې ویډیو ورسره کوي غریبانو سره چې موږ رایه مرسته چې سره رایه خدای دې ویني چې ورسره وکړي کور دې ودان مېلمه که تاسو راوړ دي بل سره ځو د جمعې لمانځه وخت دی جمعې لمانځه وخت دی او ناوخت هم دی انډیوال سړی چانچکه شوی زه بیا راوړېدلی واجب د خو داسې چکه شا راوړې چې ما هم داسې سوم سپود راپورته شو څه وایه ولا دا ول مې غزل درته راوړی دا به یې غزل دی بس بیا به څه کندهار احمدشاهي بابا څه فکر سړی به بیا راپورته کړو ښه څه کم د منای راته وایه که سړی شروع کړه انتظار دې مړ کړم ته بالا خبرې بس چې دی ووایي دا خانان نه دی دا یو ډېر دې شان شوکي د بابک نو بابک چې بلته ناست و اول بله مېلمه بانډار به نور روغبړ به نور سره سوی خانه ورته غزل وه ته یو نعت راته ووایه یو حمد راته ووایه
خانه نه دی پر باندې مخ په اول غزلو ته وای بیا ورسته ونه خبره دا شوق دی غوښته دا به ډېر یارانه سړی هم دی داسې دا خبره چې په خوا به دغه کول وسله یې سره سبسوي ما به برادر ته دغه کې کوټه کې مېلمانو دته مې څه نصاب وکړي مال د بابک په کاول کا بابک ته شپږ به سپیم ځای سره دی مال هغه واته واشه نه سره بالا کې کوي نه هغه اوس کار نه سکولای دا ځای په تر ورسول وس ته کار وکړ نه دی دا وای معنا شته چې نیک کار کوي ورته بابک نه رسل ویږي بابک خو نه لویږي بابک دی بابک وایي چې ماجد ته ځي پر تک نه دی دا چې د پر تک چې دا ډیر خوندور وایي بابک چې مثال خبري موږ په کلی کې مانه مشتت نږدې دی باید لري مست دلار سم مختلف د قدمونه دی یکی ورکی څه خبره کوم خانم څه خبره نو بابک مسکوای شو بس ولودلم څنګه دی ام بابک وینه سنتله وای وای بابک وای شل بدل وای د سنی دا کارم نه پاتې بر به دا واشه تیم پری دی بر به د سنی دا غل یا نو دا بد کار نه دی د یاران سره ناس یاران سره میلې کوي و بابک په شپږ کې اخته بابک کوم ځکه کې اخته بابک بلګي دا به خیر د لپاره بد کار نه دی ام خیر نو دی خو به داغه د پاره وای یا نو خو زه شرم شورای مې درکړ خیر ما کاته واس بالا چې مشته د زی پر پرو باید دا بابک ته لپاره ډیر سپورت هم دی امه پر ارکه بابک ته پاک نه کې ورکی دا هم څه خبره ده خانم څه خبره ده خو اوس بابک لیدل دي نه سکواله چې ورسي خو بس داغه نږدې ماجد ځي خیر خانم ته مې سره راسي ته غو سره کوا شي اوس مې ما کده ته غواړې چې چې شي بیا راتوا سوا هو اته زغشتي ته غواړې مې واجب وای خوشالي وای لاس در غاړه زاو یار وای شار د کندهار وای شار د کندهار وای ټول وطن ګل وای نغماز وای ناغ یار وای شار د کندهار وای شار د کندهار وای خوشالي وای شین غزای وای مازدیګر وای کلنی پچکر وای کلنی پچکر وای چلم تازه وای شیاران وای پر وای المرد غرو پر سر وای المرد غرو پر سر وای شجمع او جوش ودن سید مرچا غدر بار وای شار د کندهار وای شار د کندهار وای خوشالي وای په سر لای د غرو لمنی وای توري کړدی پلنی وای توري کړدی پلنی وای ورکی مو د زړه صدا د غم کې سي غم جنی وای ناز او فرزوي نیوای ناز او فرزوي نیوای پټ سپینس پور می د مېنو خوش بندار وای شار د کندهار وای شار د کندهار وای خوشالي وای ارغنداب ته ورغلی وای شپه مو پر یو کلی وای شپه مو پر یو کلی وای هلته د انارو په باغچو کې ګرځېدلې وای بیا خاکریست تللې وای بیا خاکریست تللې وای کړي مو درخواست د شاغا پر شمزار وای شار د کندهار وای شار د کندهار وای خوشالي وای نه دا کرکه او نفرت وای مینا محبت وای مینا محبت وای خوشالي وای نه دا کرکه او نفرت وای مینا محبت وای مینا محبت وای کړي په اخلاص مکانې د وطن خدمت وای شجوند عزت وای شجوند عزت وای لیچې موران غشتي هر سړی اخته پکار وای شار د کندهار وای شار د کندهار وای خوشالي وای لازر غاړه زو یار وای شار د کندهار وای شار د کندهار وای ټول وطن ګل وای نغماز وای ناغ یار وای شار د کندهار وای شار د کندهار وای ولا ملماکا د سود ام داس غزل ټول جماع د پول راسو ګل ګزاز خانو به خان چې شي نو نسته ملماکا نه بیا ساده بخت بابک لانه زکنی پلا پر د تندې مو چولې بابا شوکی دی چې شو مې راوستل بابا خش اختر کې پر اختر کې بیا راول نو بار بابا کړي او په ساتون د چیر کو ژوند اكو انو راځي ملماکا چې زو د جمعې د منځه وخت